اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ زموږ درس تر دغه ځایه پورې رسېدلی و چې ځینې برخې هغه مایعات موږ وویله او د هغه مایعاتو په اړه موږ معلومات ترلاسه کړل چې په بدن کې موجود دي. او د دې تر څنګ یوه خبره بله دا چې د انسان بدن 95% له مایعاتو څخه جوړ دی. دا ځکه چې مایعات نسبتا جامداتو ته د تودوخې په مقابل کې سخت او کلک دي، یعنې تودوخه ډېر ژر نه جذبوي او نه یې ډېر ژر له لاسه ورکوي. ښه، اوس راځو بل نوي درس ته. نوي درس باندې پیل کوو. هغه دا دی چې میجر فلوید کمپارټمنټس ان د باډي، د مایعاتو مهم ذخیره ځایونه په بدن کې. د مایعاتو کمپارټمنټس په اصل کې خونه، کوټې، غالۍ یا هغه ځای ته ویل کېږي یا ذخیره ځای ته ویل کېږي. یو موږ انټرا سیلولر واټر لرو او بل موږ اکسترا سیلولر فلوید یا مایعات لرو یا واټر لرو. انټرا سیلولر هغه مایعات دي چې په حجره کې دننه موجود وي، او اکسترا سیلولر هغه مایعات دي چې د حجرې څخه د باندې موجود دي. دلته وایي compartments are 40% of the body weight. تقریبا 40% هغه مایعات چې په حجره کې موجود وي د بدن د وزن برخه تشکیلوي، او 20% یې هغه مایعات تشکیلوي چې هغه د حجرې څخه د باندې وي، هغه که په رګو یا د انساجو په خپل منځ کې وي. 3 لیټره د دغه مایعاتو څخه په رګو کې جریان لري، او 12 لیټره یې په انساجو کې، یعنی د حجراتو کومې خالیګاه د هغوی ترمنځ چې دي په هغه کې موقعیت لري یا موجود دي. 25 لیټره اوبه په حجراتو کې په خپله موجودې دي. په حجرې کې دننه حجره دغه سایتوپلازم یې 25 لیټره اوبه یعنی په مجموع کې ذخیره کوي، او 12 لیټره دغه انساج او دغه کم نسجونه چې دي دلته چې د دغو حجراتو ترمنځ دا شاوخوا فاصله ده پاته 12 لیټره اوبه هغه په دې ځای کې ذخیره کېږي. 3 لیټره اوبه یې تقریبا په پلازما کې موجود دي چې د هغه څخه 15 لیټره نارمل د یو نارمل انسان چې 15 کیلو وزن ولري 15 لیټره وینه لري، په 15 لیټره کې تقریبا 3 لیټره مایعات وي او 2 لیټره الی 2.5 لیټره هغه چې د وینه وي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وه د مکمل د انسان د بدن اوبه یا مایعات چې دي هغه 2 ډوله دي، یو د حجرې کې دننه موقعیت لري او بل د حجرې څخه بهر موقعیت لري. انټرا سیلولر فلوید تقریبا د ټولو مایعاتو یا اوبو چې د انسان په بدن کې موجودې دي 63% جوړوي. ښه، دغه چې دی دا یې دیوال او دا یې حجره ده، او دغه هغه د حجرو ترمنځ فاصله ده کوم چې حجرې پکښې کې واقع دي. انټرسټیشیل فلوید یعنی دا هغه مایعات دي چې د حجراتو ترمنځ په حجراتو په منځ کې موجود دي. دویم چې دی پلازما ده. پلازما بیا هغه مایعات دي چې په وینه کې په خپله موجودې دي، یعنی دونه اندازه 2% هغه مایعات جوړوي چې هغه په پلازما کې موجود دي، او 2% هغه مایعات جوړوي چې هغه په د انساجو ترمنځ یا د حجراتو ترمنځ په انساجو کې موجود دي. دومره اندازه اوبه یې چې تقریبا تر دغه پلازما تر اوبو کمې دي په لمف کې موجود دي چې هلته د سپینو حجراتو ډول ډول ډولونه حرکت کوي او ځان و جنګ ته چمتو کوي موجود دي. دغه اندازه اوبه ترانس سیلولر فلوید دا بیا هغه اوبه دي چې د حجراتو ترمنځ تبدیلیږي او رابدلیږي، یا د حجراتو او د وینې د رګو ترمنځ تبدیلیږي او رابدلیږي. اکسترا سیلولر فلوید یا بهر د حجرې څخه مایعات چې دي هغه 30% او د حجرې دننه 63% مایعات دي. د مایعاتو ګټه او حکمت په دې کې دا دی چې کله مایعات په بدن کې موجود وي نو د انسان بدن نسبتا هغه ته چې مایعات یې کم وي ډېر ژر نه ګرمیږي. که چیرې تاسې د دې دپاره یوه داسې تجربه ترسره کړئ چې 1 لیټر اوبه راواخلئ او د 1 دقیقې دپاره یې پر اور باندې کښېږدئ، او داسې 1 کیلوګرام اوسپنه راواخلئ او د 1 دقیقې دپاره یې پر اور کښېږدئ، نو تاسې به ووینئ چې اوسپنه ډېر ژر ګرمیږي نسبتا اوبو ته. همدارنګه اوبه د یخ په مقابل کې هم همداسې مقاومت لري. که چیرې راولاړ سئ 1 لیټر اوبه په یخي کې کښېږدئ او همدارنګه 1 کیلوګرام اوسپنه راواخلئ په یخي کې کښېږدئ، نو تاسې به ووینئ
چې اوسپنه نسبتا اوبو ته ژر یخیږي او بیا ژر تودوخه آزادوي. همدارنګه حکمت په دې کې همدا دی. یو لنډ شکل یې دلته بل هم راخیستی دی. هغه شکل دا دی چې څنګه مایعات په رګ او د انساجو یا حجراتو ترمنځ موجود او څنګه په حجرې کې موجود دي. دلته تاسې وینئ چې کوم شکلونه یې ښودلي دي. مایعات دا دنده ترسره کوي چې د حجرې د هضم او جذب او د خوراک لپاره مواد نقل کړي. او همدارنګه کله چې دلته د وینې سرې حجرې راسي نو سرې حجرې په همدغه ځای کې اکسیجن ایله کوي او دغه مایعاتو ته چې د دې مایعاتو په واسطه باندې بیا د ځایو ته راوړل کیږي. او همدارنګه دا د لم کڅوړه ده چې د لم په کڅوړه کې هم دلته مایعات موجود وي. مایعات د ټول انسان په بدن کې په حرکت په حال کې وي او حرکت کوي. یعنی د ټول انسان په بدن کې د انسان په ټول بدن کې مایعات په حرکت په حال کې وي تر څو خواړه مواد او یو نیم شیان د یو ځای څخه و بل ځای ته یوسي. هیماتوپیوسیس یعنی په جنیني حیات کې د وینې جوړښت یا د وینې جوړېدل په هغه حالت کې چې ماشوم یا انسان د جنین په حالت کې وي. یو بل نوی عنوان دی او د دې عنوان لاندې دا مطالعه کوو چې څنګه وینه او په کوم ځای کې کله چې ماشوم د جنین په موده کې وي په هغه حالت کې جوړیږي. هیماتو په خپله هیما په معنا د خپله د وینې دی او پیوسیس د جوړېدلو په معنا دی. یعنی د وینې د حجراتو جوړېدنه په فیزیولوژیک ډول سره مخکې له تولد څخه په داخل یعنی رحمي جنیني حالت کې د وینې جوړېدو ته او وروسته له تولد څخه خارج رحمي یعنی د رحم څخه خارج حالت کې د وینې جوړېدو ته هیماتوپیوسیس ویل کیږي. یعنی وینه چې جوړیږي په دوه حالاتو کې جوړیږي. یو په هغه حالت کې جوړیږي کله چې انسان په جنین کې وي د جنین حالت کې وي یعنی رحم کې وي. او بل بیا هغه وخت جوړیږي وینه کله چې خارج وي یعنی د وینې جوړېدل دوامداره وي او د وینې جوړېدل د حجراتو دا چې دي هغه دوامداره وي. دا چې ولې دا پر دوو برخو ویشلی دي ځکه دا فرق کوي چې په یوه حالت کې په یوه ځای کې وینه جوړیږي او په بل حالت کې بیا په بل ځای کې وینه جوړیږي. په داخلي رحمي حالت کې یعنی هغه حالت کې کله چې ژوندی موجود یا انسان د مور په حالت کې وي د مور په رحم کې وي نو په درې طریقو سره یا په درې مراحلو کې وینه جوړیږي. میزوبلاستیک پیریود دا یې لومړی مرحله ده چې وینه پکې جوړیږي په هماغه ځای کې. او بل هیپاتیک پیریود دا بله مرحله ده چې په دې مرحله کې دا مرحله هم د وینې په جوړېدو کې برخه اخلي. بله مرحله یې مایلوید پیریود دی چې په مایلوید پیریود یا مایلوید مرحله کې هم وینه جوړیږي. د هغو درو مرحلو څخه لومړۍ مرحله میزوبلاستیک پیریود یا د یاکساک مرحله ده یا کساک ویل کیږي. په داخلي رحمي ژوند په لومړۍ دوو میاشتو کې د وینې حجره د یاکساک د جنین د وجود یوه برخه ده چې په میزنشیما انساج په نامه سره یادیږي جوړیږي. یعنی په میزنشیما انساجو یا میزنشیم انساجو کې جوړیږي. میزنشیم د جنین یو شیبوي منظم نسج دی کوم چې د وینې او لمفاوي رګونو منظم نسجو څخه جوړیږي. دغه منظم نسج دی د دې هغه نسج دی د جنین شیبوي منظم نسج دی یعنی ننوتلی نسج دی کوم چې د وینې او لمفاوي رګونو منظم نسجو څخه جوړیږي. په وروسته کې بیا کله چې ژوندی موجود غټیږي د دغه نسج څخه چې اوس پکې کې وینه جوړیږي د جنین په مرحله کې لمفاوینه د وینې رګونه او لمفاوي رګونه پکې کې جوړیږي. وروسته د هغه څخه کله چې یو کوچنی پیدا سي. دویمه هیپاتیک پیریود دغه مرحله د داخلي رحمي ژوند د درېیمې میاشتې څخه شروع کیږي او د شپږمې میاشتې تر پایه پورې په بر کې نیسي. په دې مرحله کې د وینې او د حجراتو د تولید مهم غړي ځیګر ګڼل کیږي. هیپاتیک په خپله ځیګر تولید کیږي. په دې مرحله کې سپلین یعنی هغه شیان چې په ځیګر کې موجود وي د وینې په جوړولو کې برخه اخلي. سپلین دی ګلاند تایمس ګلاند ده او لیمفوناډس دی. سپلین توری دی تایمس ګلاند د تایمس خوده ده او لیمفوناډس لمفاوي غوټې دي د وینې په جوړولو کې. په دغه مرحله کې چې هیپاتیک پیریود دی او دغه سپلین تایمس ګلاند او لیمفوناډس چې په خپله په هیپاتیک کې موجود دي برخه اخلي د وینې په جوړېدو کې.
دغه یو داسې لنډ جدول دی کله چې په څومه میاشت کې یعنې په څومه میاشت کې د ژوندي موجود وینه په کوم ځای کې جوړیږي او په څومه میاشت کې په کوم ځای کې او په څومه میاشت کې په کوم ځای کې جوړیږي. دا نو بیا فرق کوي نسبتا هغه حالاتو ته چې لومړی تر 3 میاشتې او بیا د 3 میاشتې څخه وروسته تر یو اندازې هغه اندازې عمر پرې رسیږي چې په هغه حالت کې بیا د ژوندي موجود د وینې جوړېدل تغییر کوي د یوه حالت څخه و بل حالت ته، چې موږ ویل چې لومړی یې په میزنشما کې جوړېږي او دویم میزنشما کې جوړېږي او دویم بیا په هیپاټیک سټیج دی چې د 3 میاشتې څخه وروسته بیا تر څو میاشتو پورې تر 6 میاشتې پورې الی تقریبا په هیپاټیک برخه کې جوړېږي او د هغه څخه وروسته بیا په بله برخه کې د بدن جوړېږي. دا یو داسې لنډ جدول راخیستی دی چې په هغه جدول کې ښودلي دي چې په کومه برخه کې په کوم ځای کې جوړېږي او په کومه برخه کې په کوم ځای کې جوړېږي د ژوند په کوم دوران کې. یعنې مایلویټ پیریود یې دریم دانه مایلویټ پیریود مایلویټ په خپله د هډوکي مغز ته وایي، یعنې د هډوکي د مغز دوره. دغه مرحله د داخلي رحمي ژوند د 9مې میاشتې څخه وروسته شروع کیږي او په خارجي رحمي ژوند کې د عمر تر پایه پورې په بر کې نیسي. یعنې د عمر تر پایه پورې بیا په مایلویډ یا د هډوکي په مغز چې په ترمینالوژي کې بون میرو ورته وایي وینه جوړیږي چې بیا د ژوند تر پایه پورې دوام کوي. د وینې حجرات د هډوکي په مغز کې جوړیږي د حاملګۍ تر پایه پورې د وینې حجرات د ټولو هډوکو په سور مغز کې جوړیږي. مایلویډ خپله د هډوکي هغه سور مغز ته ویل کیږي. بیا وروسته د هغه څخه خارجي رحمي برخه راځي چې دا به بیا په بل درس کې ووایو چې په هغه کې بیا هم په کومو ځایو کې او په کومو هډوکو کې وینه جوړیږي. وما توفیق الا بالله وهو السمیع العلیم.